د دې ویډیو شروع کول نه مخکې له تاسو سره یوه ضروري خبره شیر کوم چې هغه دا که تاسو سره ماشومان وي او یا هم تاسو له فیملي سره دا ویډیو ګورئ نو دا ویډیو بالکل مه ګورئ. دې ویډیو څخه تیر شئ او یا یې ځان سره سیو کې واچوئ بیا یې بل ټیم وګورئ. قدرمن دوستانو دغه ویډیو چې په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته ښکته او پورته کیږي که تاسو هم دغه ویډیو نه وي کتلې او غواړئ چې ویې ګورئ نو له موږ سره په ویډیو کې تر پایه پاتې شئ. په همدې ویډیو کې د دغه ماشوم هلک او دغه انټي دغه مکمله ویډیو درته پلی کوم، تاسو یې په خپله وګورئ او بیا وروسته سوچ وکئ چې دغه انټي له دغه ماشوم هلک سره په کټ کې کومې نخرې او کوم کارونه کړي دي. قدرمن دوستانو دې نه مخکې چې تاسو دغه ویډیو وګورئ غواړم چې د دې ویډیو په اړه له تاسو سره یو څو ضروري خبرې شریک کړم. د دغه ویډیو څو پاټونه او تصویران چې په سوشل میډیا باندې له پرونه راهیسې چلیږي او ډیر زیات گردش کوي چې پکې ښکاري یوه انټي ښځه یعنې د غټ عمر ښځه له یو ماشوم هلک سره دغه 2 نمبر کار کوي. دغه ښځې او هلک ځانونه بربنډ کړي دي او په کټ کې دغه انټي د دغه هلک د پاسه پرته ده او هغه ناروا او فحشا کارونه ورسره کوي چې بالکل د کتلو او ویلو نه دي. ملګرو د 2 ورځو راهیسې موږ ته هم ډېر زیات میسیجونه وشو او کمنټونه کېدو چې موږ ته دغه ویډیو را پیدا کړه او دلته له موږ سره شریکه کړه. قدرمن دوستانو کله چې موږ دغه ویډیو پیدا کړه او مکمله مو وکتله نو دا بالکل پوره لوڅ او بربنډه وه چې د یو کلیوالې ښځې او کلیوال هلک په کټ کې د دې بل کار ویډیو ده. ملګرو دغه مکمله لوڅ او بربنډه ده. نو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په یوټیوب کې داسې 2 نمبر ویډیوګانې نه پرېږدي نو په دې وجه یې موږ هم دلته نسو شیر کولی. که بیا هم کوم ملګری غواړي چې همدا ویډیو وګوري نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ، موږ به دغه مکمله ویډیو تاسو ته در ولېږو.